بسم الله الرحمن الرحیم. د سلام په وړاندې کولو سره مو د میدان وردګو ملي راډیو څخه تر دې مهاله لاندې او مهم خبرونو ته هرکلی کوم. د میدان وردګ ولایت د امر بالمعروف نهی عن المنکر او شکایتونو اورېدلو ریاست محتسبین وایي په چک ولسوالۍ کې د ناوړه دودونو د مخنیوي په تړاو د اعلی قدر امیر المؤمنین حفظه الله د ځانګړي فرمان د تطبیق په موخه غونډه ترسره شوه. په یاده غونډه کې چې د علماو شورا، استخباراتو استازو او نورو مسؤلینو ګډون درلود، د ناوړه دودونو د زیانونو په تړاو هر اړخیزه خبرې وشوې او له ولسونو یې وغوښتل تر څو د دې ناروا کړنو په مخنیوي کې ورسره همکاري وکړي. قومي مشرانو ډاډ څرګند کړ چې په دې برخه کې به تر خپلې وسې پورې همکاري کوي. د اقتصاد وزیر او بیرته راستنېدونکو کډوالو ته د مرستو د جلب او جذب کمیټې رئیس د زرګرانو او صرافانو ټولنو له رئیسانو سره کتلي. ښاغلي حنیف په دې کتنه کې له بیرته راستنېدونکو کډوالو د اقلیمي بدلون او طبیعي پیښو له زیانمنو سره د دې ټولنو د تیرو مرستو او همکاریو مننه کړې او یادو برخو کې د مرستو د دوام غوښتنه کړې ده. ورته مهال د یادو ټولنو رئیسانو د بیرته راستنېدونکو هیوادوالو ستونزو ته د رسیدنې لپاره د بشپړې همکارۍ ډاډ ورکړی او د صرافانو ټولنې رئیس د جلب او جذب له کمیټې سره یوه اندازه نغدي مرسته هم کړې ده. د صنعت او سوداګرۍ وزارت د مرستیال مولوي حمدالله زاهد په مشرۍ د اسلامي امارت پلاوي د ازبکستان په نړیوال نندارتون کې ګډون وکړ. صنعت او سوداګرۍ وزارت د دې نندارتون موخه د سیمې هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ، صنعت او اقتصادي اړیکو پراختیا او د نویو فرصتونو رامنځته کول ښودلي دي. د ریاست الوزرا د دفتر مرستیال او د راستنېدونکو کډوالو ستونزو د رسیدو عالي کمیسیون د خدمتونو رئیس مفتي سید احمد مستقیم په مشرۍ یو پلاوي نیمروز ته سفر وکړ. د نیمروز ولایت مقام د رسنیو دفتر ویلي یاد پلاوي د نیمروز له ځایي مسؤلینو سره د راستنېدونکو کډوالو د وضعیت ارزونې او هغوی ته د وړاندې کېدونکو خدمتونو پر څرنګوالي خبرې کړې دي. همداراز پلاوي نیمروز کې د کډوالو له پنډغالو څخه د لیدنې ترڅنګ د هغوی ستونزې اورېدلي او د حل لپاره یې ځایي مسؤلینو ته لازمې سپارښتنې کړي دي. د اقتصادي کمیسیون د تخنیکي کمیټې نوبتي غونډه کې د فراه ولایت د میل اته اویا بندر د تاسیساتو جوړولو او د بندر پراختیا پر موضوعاتو بحث شوی. د غونډه کې پریکړه شوې چې د یاد بندر د تاسیساتو جوړولو او پراختیا لپاره د اړونده وزارتونو او ادارو د اړتیاو په پام کې نیولو سره اضافي ځمکه ورکړل شي.